سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د پاکستان او پاکستاني طالبانو ترمنځ زوربند تمدید شو. تحریک طالبان پاکستان وایي د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت په دې وروستیو اونیو کې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ او اسلام آباد ترمنځ په کابل کې د خبرو کوربه و. پاکستاني طالبان له څو کلونو راهیسې دغه هیواد د پوځ او امنیتي ځواکونو په خلاف جنګیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په یوې اعلامیه کې چې په کابل کې خپره کړې ده ویلي دي چې په 2 ورځنیو خبرو کې کافي پرمختګ شوی چې په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه تر نامعلومې مودې پورې وربند وغځاوه. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو خبرو کې دیني عالمانو او قومي مشرانو هم برخه اخیستې او راپورونه وایي چې د قبایلي مشرانو له راتګ وروسته په خبرو کې پام وړ پرمختګ وشو. خراساني ویلي دي چې په راروانو ورځو کې به نورې غونډې هم وشي. د بغلان نښتې د مقاومت جبهې ځواکونو 3 طالبان نیولي دي. د مقاومت جبهې په یوه کمین کې 3 تنه طالبان نیولي. یوه ځایي سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د مقاومت جبهې ځواکونو څو شېبې مخکې بغلان ولایت خوست ولسوالۍ چرخ فلک دره کې په یو پلان شوي کمین کې 3 طالبان له وسلو او تجهیزاتو سره نیولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې بغلان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. د خبرونو له مخې سې شنبه د غبرګولي پر 10 د اندراب په ششبند او د نهرین په پنجشیري کلي کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتې له امله هم دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. اسلامي امارت د نورستان ځنګله د اور کابو کولو کې له چینه مرسته غوښتې. د نورستان ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې دوام لري خو لا هم اور نه دی کابو شوی. د نورستان والي محمد آغا حکیمي ویلي چې د دوی د کرنې، حوادثو او چاپیریال ساتنې برخو مسؤلان د ځایي خلکو په همکارۍ د دغه اور د کنټرول او وژلو هڅه کوي. حکیمي وایي دا اور د چهارشنبې په ورځ تر ډیره مهار شوی و خو پنجشنبه یې د بادونو له کبله لوګی بیرته پراخ شوی. د نوموړي په وینا 400 تر 1500 ځایي اوسیدونکي د دغه اور کنټرولولو کې همکاري او ګواکې له بشري قوې پرته یې د وژلو بله لار نشته ځکه دې ځنګله سیمې ته د اور وژنې او نورو موټرونو لار نشته. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي کابل کې د چین سفارت له چارسنبالي دینګ یانګ سره لیدنه کې له دغه هیواده غوښتي چې د نورستان ځنګلونو کې د لګېدلي اور وژلو کې عاجله مرسته وکړي. اسلامي امارت وایي یانګ ورته ویلي دي چې غوښتنه به یې سمدستي له خپل حکومت سره شریکه او تر لومړنۍ ارزونې وروسته لازم اقدامات ترسره شي. په ننګرهار کې زرګران وایي د خلکو د اقتصاد د خرابوالي له کبله یې کاروبار په ټپه درېدلی دی. زرګران همداراز په جلال آباد کې د یو شمېر زرګرانو له لوري د جال او تزویر خبره هم کوي چې په خبره یې د دوی په کاروبار کې منفي اغیز کړی دی. د طالبانو د عدلیې وزارت چارواکي هم په بازارونو کې د زرګرانو له لوري د جال او تزویر ستونزه مني او د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو یادونه کوي. عباس تانکزی وایي هند سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غواړو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي له هندي پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د اسلامي امارت د بهرني متوازن سیاست له مخې هند سره د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو پیاوړتیا غواړي. په دغه لیدنه کې هندي پلاوی ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به لاسوهنه ونه کړي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به ورته لیدنو ته دوام ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی پی سنګ پرون کابل ته په یو رسمي سفر راغلی دی. دا لومړی ځل دی چې د هند حکومت لوړپوړی استازی افغانستان ته سفر کوي. هندي رسنۍ وایي چې نوې ډیلي په پام کې لري څو له کابل سره ډیپلوماټیکې اړیکې پیل او خپل سفارت بیرته پرانیزي. بلینکن وایي افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انتوني بلینکن تېره ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې د داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو وروسته به په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي. نوموړي وویل
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي، په ځانګړې توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړو کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د شیعه هزاره ګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په نړۍ کې د تیلو او غازو د بیې لوړېدو سره د امریکا ولسمشر جو بایډن د سعودي عربستان په سفر ځي. سعودي عربستان د تیلو او غازو لوی تولیدونکی هیواد دی چې په دې وروستیو کې له روسیې سره ښې اړیکې پالي. بایډن بریاس کې د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان سره ګوري. حال دا چې له دې مخکې د شهزاده محمد بن سلمان د نفرت وړ انسان او د بشر حقونو ناقض بللی و. زیلینسکي وایي روسیې تر دې دمه د اوکراین 20% خاوره نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي روسیې تر دې دمه د اوکراین 20% خاوره نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه څه باندې 1000 متره ده. زیلینسکي په داسې حال کې چې د ترلاسه کولو مرستو له کبله یې مننه وکړه، خو تر څنګ یې د متحدینو څخه د نورو وسلو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې د نورو وسلو غوښتنه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تازه ویلي چې اوکراین ته د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د توغندیو او مهماتو پرمختللي سیستمونه ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکراین ژمنه کړې چې دا توغندي او مهمات به د روسیې په خاوره نه توغوي. د امریکا جګپوړي حکومتي چارواکي وایي د وسلو دا تازه مرستې په اوکراین کې د جګړې د روان پړاو اړتیا ته په کتو شوي دي. د جرمني پارلمان افغانستان کې خپل 20 کلن نظامی ماموریت څیړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د دې هیواد 20 کلن نظامی ماموریت د څیړلو او حقیقت موندنې لپاره ځانګړي کمیسیونونه ټاکي. د دغه هیواد په پارلمان کې د لومړي وزیر اولاف شولتز د ائتلافي حکومت او سیاسي مخالفو ګوندونو جګپوړو غړو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې ټاکل شوي دا 2 ځانګړي کمیسیونونه بله میاشت وړاندې تر دې چې پارلمان د اوړي پر رخصتۍ ولاړ شي ایجاد شي. د راپور له مخې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې کمیسیونونو د جوړېدو هدف دا دی چې د څېړنو څخه یې د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وشي. له امریکا وروسته جرمني دویم هیواد دی چې د ناټو په چوکاټ کې ډیر سرتیري په افغانستان کې میشت او په شمال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت درلود. تیر کال د نوي حکومت راتګ سره سم د جرمني ځواکونو د تخلیه په بهیر کې چې ګډوډي پکې ډیره وه څه باندې 15300 کسان د افغانستان څخه په نظامي الوتکه کې وایستل. د دې ساعت درنو کتونکو خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا بلې ټولګې ښې شېبې د خدای پامان.